کله چې بنده د الله تعالی ښکلې بندګي کوي نو الله تعالی به ورته ډېر ښکلی ژوند ورکړي، په دنیا کې هم او په آخرت کې هم. او په دنیا او آخرت کې به الله تعالی ورته عزت ورکړي. بعضې علماو د قرآن او حدیث نه د مؤمن عزتونه او نعمتونه معلوم کړي دي او هغه یې لیکلي دي. موږ هم هغه دلته ذکر کوو د دې لپاره چې زموږ شوق د الله تعالی د بندګۍ سره پیدا شي. اول، کله چې بنده د الله تعالی عبادت کوي په ښکلې طریقې سره، الله تعالی یې په ښکلي مجلس کې یادوي. دوهم، الله تعالی د دې بنده شکر ادا کوي او عزت او شرافت ورکوي. دریم، الله تعالی به ورسره مینه وکړي. څلورم، الله تعالی به د ده هر کار برابروي او د ده حفاظت به کوي. پنځم، الله تعالی به د ده د ښکلي پاک حلال رزق کفالت وکړي، یعنی پاک او حلال رزق به ورته برابر کړي. شپږم، الله تعالی به د ده مددگار شي او د هر دښمن نه به ده ساتي. اووم، الله تعالی به د ده ملګری وي په هر حال کې، دا به یوازې نه پرېږدي. اتم، الله تعالی به ده ته ذلت نه ورکوي او نه به پرې د بادشاهانو خدمت کوي. نهم، الله تعالی به ورته اوچت همت ورکړي، د هر قسم ګندګۍ نه به یې ساتي، یعنی حرامو نه به یې ساتي، د دنیا زیب و زینت نه به یې نه متاثر کوي. لسم، الله تعالی به د ده زړه غني کړي، په هیڅ حالت کې به د ده د سینې نه خوشحالي نه وځي. که په ده باندې مشکلات او مصیبتونه راځي نو د ده زړه به د ایمان له خوشحالۍ نه لرې کوي.